د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې سوره فاتحه په امام پسې شاته ویل لازم دی او که نه؟ الجواب، زه دې ځای کې د مسلې تفصیل نشم تللی، که زه تفصیل له لاړم نو د الله په توفیق سره 2-3 ګنټې خبرې خو بېرته کولی شم او دلایل بې شماره دی ته به خو یې شم، خو دلته دا چې نور سوالونه هم دي. حاصل د جواب هغه دا دی چې سوره فاتحه د منځه رکن دی، د دې نه بغیر مونځ نه کېږي. که دا امام دی، که دا مقتدي دی، او که دا یوازې مونځ کوي، که دی د جنازې مونځ کوي، که دی د استخارې مونځ کوي، که دی د استسقا مونځ کوي، که دی کسوف مونځ کوي، که دی د خسوف مونځ کوي، که دی هر یو مونځ کوي، بغیر د سوره فاتحې نه مونځ نه کېږي. په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، نه کېږي مونځ د هغه چا چې سوره فاتحه ونه وایي. و دې کې داسې ویل چې دا حدیث دغه دپاره دی، د امام دپاره او د یوازې مونځ کوونکي دپاره، مقتدي دپاره نه دی. نو دا اوس ګوره د رسول صلی په حدیث کې د ځان نه ګوتې وهلې. رسول صلی ښه فصیح انسان و، ښه فصاحت ول الله ورکړی، خبره به سمه واضحه کوله. دې ځای کې به ویلی وی که نه چې مونځ نه کېږي د امام او د یوازې مونځ کوونکي چې څو پورې سوره فاتحه نه وي، نو دا خبره کمزورې ده. دغه شان په صحیح حدیث کې دا دی، امام ترمذي راوړی دی، امام ابن حبان او نورو کتابونو کې هم شته. د عباده بن صامت رضی الله روایت دی، دې ته غوږ کېدی ګوره. ان النبي صلی الله علیه وسلم ثقلت علیه القراءه فی الفجر. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ کو، د سحر مونځ کو، د قرات په درون شو، یعنی د شانه داسې اواز راتو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د قرات په هغه باندې درون کو. فلما فرغ، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو، صحابه کرامو ته وی لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تاسو کې زما امام د شاته قرات کوئ. قلنا نعم، موږ چې یا رسول الله موږ هم لګیو، ته تلاوت کوې موږ هم تلاوت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم فلا تفعلوا، دا کار مه کوئ. دا بعض مولیان چې دا حدیث پیش کوي دې ځای کې ودرئ. وګوره فلا تفعلوا، مه کوئ دا کار. نو بیا دا مونږ بعض په مونږ پسې راشي وایي مونږ یو په کش مکش کې اچولي، هغه هم حدیث بیانوي او ته هم حدیث بیانوې، نو اوس څه وکړو؟ نو چې اوس یو ملا دوکه درکوي د هغې زه ذموار یم، ما ته به وایي چې مونږ څه وکړو؟ خو مولوي صاحب ته دا حدیث داسې دی که مخې ته پکې څه شتي، لکه چې مخې ته خبره به بلکل واضحه کېږي. دا ټنګېدلی حدیث دی، ورښه ټنګېدلی. فلا تفعلوا، رسول الله دې څه به نه کوئ الا بفاتحة الكتاب، سوى سورة فاتحين، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ځکه چې دغه نه بغیر مونځ نه کېږي. فیصله وشوه که ونه شوه؟ و که چا زړه کې تاویل ماویل پرتې ده، هغه فیصله کول خو ګرانه ده، هغه فیصله به الله کوي. خو موږ ته خبره څه شوه؟ واضحه شوه، بلکل مطمئن شو، واضح حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت ما پسې مه کوئ، یعنې د سورې فاتحې نه علاوه تلاوت مه کوه. نو سوره فاتحه وایي. که څوک دا وایي چې الله په قرآن کې وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الله وایي کله چې قرآن ویل کېږي غوږ ورته ایږدئ، دې څنګه سوره فاتحه وایي؟ جواب د دې مسلې دا دی چې دا آیت نازل شوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د حدیث کې خبر هم پیغمبر کړې ده، نو په دې قرآن چې څومره هغه پوهېدو دومره به ما ورته نه پوهېږو. دویم جواب دا دی چې دغه آیت عام دی او دا حدیث خاص دی. مطلب دا دی چې قرآن ته غوږ ایږده چې کله ویلی کېږي الا دا چې په امام پسې شاته ولاړې به سوره فاتحه ویلی شي، ځکه چې دا اجازت هم شریعت درکړی. نو د شریعت نه څوک تپوس کولی شي چې ولې نشي کولی؟ دا دین د الله دی، لا یسأل عما یفعل، د الله نه څوک تپوس خو نشي کولی چې یا الله ته په یو ځای کې وایي چې سوره فاتحه، یو ځای کې ته وایي چې کله تلاوت کېږي غوږ ورته کېده، بل ځای کې ستا پیغمبر وایي چې سوره فاتحه وایه، دې څوک ویلی شي؟ دا خو چې چا په زړه کې مرض یا به دا خبرې کوي. مسلمان کار څه دی؟ وایي الله وایي چې غوږ ایږدئ، پیغمبر وایي چې خیر د سوره فاتحه پکې وایي خو نور غوږ ایږدئ. خبره څه شوه؟ ختمه شوه. بل دا چې د آیت د دې لپاره نه دی نازل شوی، دا آیت مکي دی، دا آیت مکی دی. د دې آیت نه بعد هم صحابه کرامو په منځ کې خبرې هم کولې. په دا مسله موږ بلوغ المرام په درس کې ښه واضح بیان کړی و. نو ګوره صحابه کرام د خبرو نه منع نه کړو، موږ به د سورې فاتحې نه منع کوئ. دا آیت کافرانو په مقابله کې نازل شوی. کافرانو څه ویلو؟ وی لا تسمعوا لهذا القرآن، دې قرآن ته غوږ مه ایږدئ، والغوا فيه، په دې کې شور کوئ، لعلکم تغلبون، چې تاسو زورور شئ په دې قرآن باندې. الله سوي فاستمعوا له، غوږ ایږدئ، هغه وی شور کوئ، الله وی وانصتوا، غلي شئ.
هغه وی لعلکم تغلبون چې زورور شي، الله وی لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي. بالکل یو شان دي، د هغې په رد کې دی که نه، په دې ورسېدی که نه. والله اعلم.